کار چې کومه دوره یې ستا جوړته وایي دغه دوره جبریل علیه السلام راغلی او د آدم علیه السلام سره یې تېره کړه نو دا د ژوند د تېرولو لاره طریقه دا یې ور وښوله. بیا الله تعالی حکم ورته وکړی چې زما بیته ده دا به ته جوړه یې. اول د واره دا بیته آدم جوړه کړې ده یو قول. دوم قول دا دی چې آدم علیه السلام څخه مخکې ملایکو جوړه کړې وه او بیا وروسته ورانه شوې او بیا په آدم علیه السلام باندې دوباره الله تعالی جوړه کړه. ابراهیم علیه السلام چې جوړوله هغه څویم ځل و بیا دریم. نو آدم علیه السلام ته الله امر وکړی جبریل رالی وحی یې راوړله چې زما بیته به ته جوړوې. نو هغه دا به چیرې وي او زه به یې څنګه جوړوم؟ نو جبریل به ستا ملګری علیه السلام. الله تعالی خو دا په قدرت کې وایي چې بس امر وکړي جوړه سه هغه به جوړه سوې وای خپله. یا یې جبریل ته ویل چې ته جوړه کړه هغه به په یو سکند کې جوړه کړې وای. خو په آدم علیه السلام ولې دا کارونه الله کول؟ دا یې دې لپاره چې د ده مقام نورم اوچت سي او ثوابونه او اجرونه او جنت کې درجې یې لوړې سي. او بل د اولاد آدم دپاره یو طریقه الله تعالی کښې دي چې د مسلمانانو چې کوم مشر دی د مسلمانانو چې کوم خلیفه وي هغه به د مسلمانانو لپاره د عبادت ځایونه جوړوي د ژوند طریقې دا به برابروي. د هغوی دیني او دنیوي تربیت دواړه به کوي هم فکرا او هم عملا. نو په دې وجه الله تعالی په آدم علیه السلام باندې دا جوړه کړه. نو بیا یې مکې ته جبریل راوستی. تاریخي روایتو کې دا دي چې د څو غرونو ډبرې یې سره راجمع کولې او دا یې ورباندې جوړ کړه لکه